عصمت الله له مرجع څخه پوښتنه کوي امام باید څرنګه د مقتدیانو نیت وکړي کله چې جماعت ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، زه غواړم چې دوه خبرې وکم. اول، یو نیت د خولې دی، یو نیت د زړه دی. دا نیت د خولې دا نه په زمانه کې د نبی علیه صلوات و سلام رسول الله مبارک ویلی دی، نه په زمانه کې د صحابه و، نه د تابعینو و. زموږ امام صاحب مبارک هم په دې کې څه نه دي ویلي. خو دا وروسته چې فتنې ډېرې سولې او د خلکو ذهنونه یوې خو بلې خواته تلل، نو باره چې سړی خپل نیت د زړه نشي سمولی، نو په خوله دې کومک ورسره وکړي، باره مستحب دی. او که چا په زړه نیت سمولی سو، نو هغه د زړه نیت بس دی، فرض هغه دی. هغه چپله او داسه په دې عباداتو کې نیت فرض دی. خو نیت د زړه میل ته وایي، د زړه په زړه کې دا خبره متصورول غواړي، دا خبره په زړه کې یقیني کول غواړي چې زه لمونځ کوم، د ماپښین له کوم، یا د مازدیګر له کوم، یا د ماخستن له کوم، او هغه 4 رکعاته کوم، فرض کوم یا سنت کوم. دغه راولاړ شو، دغه خامخا غواړي، دا په زړه کې غواړي. خو دا نیت یو د منفرد نیت دی، یو د امام نیت دی، یو د مقتدي نیت دی. د امام نیت او د منفرد نیت فرق نه لري. ته خپل د لمانځه یوازې نیت کوي چې زه 4 رکعاته کوم. نر چې په امام پسې درېږي د امام اجازه سره غواړي نه. تاسو دا خبره ډېره اورېدلې ده، د حدیث د بخاري دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صاحب عبدالله ابن عباس روایت کوي، وایي زه د خپل هغه خاله کره وم، د میمونې رضی الله تعالی عنها کره، په دغه شپه باندې د دې وار و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته و. پاکیسه اوږده ده چې د شپې دی ولاړ شو، تهجد یې کاوه، د چې اودس تازه کوي، زه هم ورغلم، هغه و چپه بغل ته ودرېدم، د راکشت کلمه پرسته بغل یې ودرولم. نو خو هغه د صلا نه ورسره وکړه، نبي علیه صلات وسلام پر لمانځه ولاړ و، صلا نه ورسره وکړه. نو نیت بیا څه وخت کوي؟ نیت خو په اول کې د لمانځه کېږي. نو خو معلومه ده سوله چې امام هغه د مقتدي نیت نه غواړي، و نر، او که ښځه وه، ښځه پسې درېدل د ښځې نیت غواړي. هغه ماسې دغه قدر چې زه امامت، زما د امامت د نر او د ښځو د دواړو دپاره دی چې دغه په ذهن کې راوګرځي، بس صحیح دی. او که نر و نر بې اجازې هم پسې درېدلی، حتی یو سړي 2 رکعاته لمونځ کړی دي، فرض یې کړی دي، هغه راولاړ سوله، ته مازدیګر دی ته راغلې، د یوازې و د چې څوک نشته، 2 رکعات یې کړي، ته چې راغلې بس هېڅ پسې درېږه. نو که دی املا و خپله بالا اکبر په زور درته وایي، که نه چې د سترګو تر بېخو در معلومېږي، بس دغه قدر څوک دی کفایه راولي. نو دا هغه دا سو. او یو مقتدي، د مقتدي نیت خامخا دا ضروري دی چې د امام نیت وکړي. یعنی دا به په زړه کې وایي، په زړه کې به دا متصوروي چې زه لمونځ کوم، او دا به متصوروي چې فرض کوم، دا به متصوروي چې د څه وخت فرض کوم، او دا به متصوروي چې په امام پسې کوم. په ګوره په اقتدا منفردان یې نه کوم. نو د مقتدي په مقتدي کې نیت د امام ضروري دی، لازمي دی. او د امام د نر دپاره نیت مطلق غواړي نه. د امام نیت د منفرد د نیت د یوازې سړي د نیت سره فرق نه لري. او که د ښځو نیت کوه، بیا په زړه کې ماسې نیت وکړي، دغه نه غواړي چې په خوله ورسره ووایي ښځې په ما پسې ودرېږي، 2 ښځې په ما پسې ودرېږي، 5 ښځې، دغه نه غواړي. دغه د خولې له هغه څوک چې هغه بلکل نیت نشي سمولی، لکه زه مثال درته وایم، تاسو دا طریقت والا څه پوښتنه وکړئ، د نقشبندي هغه ذکرونه په زړه کې دي، لیکن خو د اول د واره چې دغه پیر و ذکر ورکړي، باره وایي ته په خوله ورسره وایه. د دې وجې څه چې خپله معاونت چې د ده زړه ته لوېدلی نه وي، نو په خوله ماسې معاونت ورسره کوي، په خوله ماسې اعانت ورسره کوي، په زړه کې اچوي، که نه په خوله مقصود نه دی. نیت داسې په خوله مقصود نه دی. دا ټوله 306 او 307 صفحه شامله دي، محتاج جلد اول. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم عصمت الله ته به خپل د پوښتنې ځواب رسېدلی وي. راځو د بل اورېدونکي و پوښتنې ته. هم هغه ورور محترم عصمت الله پوښتنه